بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلقلی مراتب او درجه قرآن کریم کې د قلقلی حروف کله ساکن راځي، کله مشدد راځي، کله د کلمې په منځ کې راځي، کله د آیات په آخر کې راځي. آیا ټولو کې به قلقله یو رقم وي؟ نه، کله به زیات وي او کله به کم وي. همدغه ته درجه ویلی کېږي او همدغه ته مرتبه ویلی کېږي. لکه موږ عام طور باندې چې کله هغه ابتدایي کتاب و هغې کې ما یوه وړه خبره کړې وه چې قلقله د وقف په حالت کې ډیره کېږي او د وصل په حالت کې کمه کېږي. یعنې دو مرتبو کې خبره واضحه کړې وه او دلته ما پکې دریو ته خبره راوړې ده: قلقله صغرا، کبرا او وسطي. او ځینې بیا څلور او پنځم پکې حسابوي، خو هغه چې ما وکته د هغې ضرورت هغه په دې کې حلیږي، هغه په دې کې حل دی انشاءالله. مهم پکې همدا دي: صغرا قلقله یعنې وړه قلقله، لږه قلقله، په بل اصطلاح باندې لږه قلقله. کبرا قلقله غټه قلقله یا ډیره قلقله. لکه موږ تاسو وایو چې په وصل کې لږه کېږي، په وقف کې، یا موږ وصل کې صغرا ده او په وقف کې کبرا ده. صحیح شو؟ د دوی ترڅنګ وسطي هم شته. دغه په دریو مراتبو باندې ویشل شوي دي. نو قلقله نوعیت یا به کبرا وي، یا به وسطي وي، او یا به صغرا وي. اوس ځایونه وپېژنو. کبرا قلقله کله وي، یا کمې قلقلې ته موږ غټه قلقله ویلی شو یا کبرا ورته ویلی شو. ځای درته ښیي کله چې د قلقلې په یو مشدد توري باندې وقف وشي. د قلقلې حرف ده، ګورئ، د قلقلې حرف ده، مشدد ده او ورباندې ودرېږي هم. خبره ورسېدلې؟ حرف د قلقلې ده، دویم مشدد ده او په همدې ته ودرېږي هم. صحیح شو؟ نو دغه ته بیا څه ویلی کېږي؟ کبرا. دا به غټه قلقلې. لکه دلته وتب بالحج بالحق، دا اوس غټې قلقلې دي، دې ته کبرا ویلی کېږي. ځکه ستا د قلقلې حرف موقوف علیه وګرځېده او بل مشدد هم ده. موقوف علیه یعنی کم حرف باندې چې ته ودرېږي هغې ته موقوف علیه حرف وایي. کبرا قلقله چاته ویلی کېږي؟ هغه چې د قلقلې حرف وي، مشدد وي او ته ورباندې درېږي هم، ته ورباندې درېږي هم. وسطي قلقله کله چې غیر مشدد چې غیر مشدد وي د قلقلې حرف، نو یعنې څه معنا غیر مشدد؟ شد ونه لري. چې شد ونه لري، زبر او زیر ولري، صحیح ده؟ چې متحرک وي خو قلقله پې هسې هم نه کېږي. کېږي؟ صحیح شو؟ غیر مشدد سکون، ځکه چې قلقلې دپاره خو دا شرط دی چې قلقله به هله کېږي چې د قلقلې حرف ساکن وي. نو چې ساکن وي نو بیا متحرک څه کوي؟ دلته غیر مشدد نه مراد یعنې ساکن وي. مخکې خو موږ ویلی که نه د قلقلې حرف وي، مشدد وي، نو مشدد هم خپل یو حالت د سکون لري که نه لري؟ سکون پکې راغی، قلقله پکې کېږي که نه. دلته د قلقلې حرف ده خو مشدد نه ده، ساکن ده، او بل شی وشي وقف ورباندې وشي. هلته مشدد باندې وقف او دلته په ساکن خو اسم ده، قلقله به پکې کوې خو وقف هم ورباندې کوې. صحیح شو؟ دا وسطي قلقله ده. چې ده وسطي قلقله ده. وسطي قلقله مو پېژنده؟ د قلقلې حرف وي، مشدد نه وي، یوازې ساکن وي. مشدد نه وي، یوازې ساکن وي،
خو تور باندې ودرېږي لکه مثلا لم یلد ولد صمد کسب دا صحیح شو. اوس خبره دا ده چې کله دا خبره بل خوا تمځي چې ځینې حرف حالاتو کې متحرک وي منګې ساکنه وو خو ساکن خو شو کنه خبره په سکون کې ده چې ساکن نشي خو قلقله پر سره کیږي نه. نو دا اخرنه درېمه مرتبه د قلقلې چې دغه صغرا ده وړه قلقله بیا هغه وي چې په هغه صورت کې چې د قلقلې تورې د کلمې په منځ کې راغلی وي یعنی وصل شي راغلی وي وصل. من تیر ځل مشدد او ساکن دا په یو کټګوري کې راوستي وو موږ ویلو چې قلقله په وقف کې ډیره ده او په وصل کې کمه ده یا دا مشدد او ساکن په دواړو باندې چې ته ودرېږي هغه په یو کټګوري کې راوستي وو. دلته وایي نه چې کله مشدد وي نو اندازه یې ډیره وي ښه غټه وي او که ساکن وي نو بیا اندازه متوسطه وي او چې ساکن خو به وي ځکه چې قلقله خو بغیر د سکون راتلی نشي خو چې وقف پې نه کوي د کلمې په منځ کې راځي بیا به چې دی نو د قلقلې حالات کم وي بیا به دغه ته ویلی کېږي صغرا. اوس مثلا جیم حرف راواخلی جیم په دغه جیم حرف باندې که چېرته د کلمې په منځ کې راشي یوه اندازه قلقله ده او که دغه جیم د کلمې په آخر کې راشي او تور باندې ودرېږي دا بل اندازه قلقله ده. مثلا اجمعین قلقله شته که نه دا اجمعین چې کومه قلقله ده دا اوس کومه قلقله ده صغرا ده ځکه صغرا ده چې د کلمې په منځ کې راغلی او وصل کې راغلی همدغه جیم په بل ځای کې راځي او په همدې حالت راځي ځکه سکون به ساکن به وي خو چې کله دا موقوف علیه ګرځي نو بیا به هلته د قلقلې کیفیت بدلیږي. که چېرته یوازې ساکن وي ته پې ولاړ وي نو بیا به متوسطه قلقله وي او که مشدده وي ته پې ودرېږي نو بیا به کبرا قلقله وي. مثلا والسماء ذات البروج دا کومه قلقله ده اوس متوسطه قلقله ده. ولې متوسطه ده ځکه چې ساکنه ده او موقوف علیه هم وګرځېدله ساکنه ده او موقوف علیه یعنی ته پې ودرېدې هم ساکنه هم شوه او ته پې ودرېدې هم. اوس همدغه جیم ده بل ځای کې راځي مشدده ده او ته پې ودرېږي مشدده ده په دغه صورت کې به دا قلقله څه شوي بیا به کبرا وي لکه بالحج اوس بالحج قلقله وګورئ بروج قلقله وګورئ او اجمعین قلقله وګورئ دا درې واړه چې مقایسوي شکل باندې وکوئ تاسو ته خپل اندازه معلومیږي چې اجمعین په ټولو کې کمه ده ځکه چې وصل کې راغی بروج د اجمعین نه ډېر ده متوسطه ده ځکه ساکنه ده وقف پې وشو د اجمعین نه ډېره ده که نه ځکه هغه په وصل کې راغلی او دی په وقف کې راغی خو بالحج کې په جیم کې چې کومه قلقله ده هغه په ټولو کې ډېره ده ځکه مشدده ده او وقف هم ورباندې وشو. اوس انشاءالله واضحه شوه ټول حروف داسې دي هر حرف چې ساکن وي او د کلمې په منځ کې راځي او روان تلاوت کې دا به صغرا قلقله وي روان تلاوت کې چې راځي خو ساکن وي د کلمې په آخر کې راځي او تور باندې ودرېږي تور باندې وقف کوي نو هغه به متوسطه قلقله وي صحیح شو او مشدده وي او تور باندې ودرېږي نو هغه به څه وي کبرا قلقله وي. واضحه شوه دا د قلقلې مراتب. ما ته چې ځینې خلک په څلورو باندې ویشي ځینې په پنځو نور مثالونه پکې ورکوي لکه څلورو مرتبه پکې یو مثال به درته وایم څلورو مرتبه به یې دا راخلي چې د قلقلې په حروفو کې د متحرک حالت کې مې اوس نه څه قلقله شته هغه پکې څلورو مرتبه کې راولي اوس هغې ته ضرورت نشته. هغه شی چې قابل د فهم وي قابل د درک وي واضح سره نو هغه دقه درې دي
نو خو د قلقلې صفت د په دې حروفو کې دی چې څه اثر به پکې موجود وي خو هغه اثر به په دومره اندازه باندې وي چې بیا هر څوک درک کولی نشي په نورو شکوکو شبهاتو بیا مبتلا کېږي هغې نه دا ښه ده چې هغه واضح ځایونو چې عملا موږ ته تلاوت کې مخې ته راځي او موږ باید په هغه ځایونو کې تلاوت کې دا عملي کو هغه دغه درې ساحې دي یا به د قلقلې حروف ساکن وي یا به د قلقلې حروف مشدد وي بیا دغه د قلقلې حروف د کلمې په منځ کې راځي نو وصل حالت به وي هغه به پکې صغرا وي او که ساکن وي په دې باندې ودرېږو دا به پکې متوسطه وي او که مشدد وي ورباندې ودرېږو بیا به څه وي کبرا قلقله وي لهذا د قلقلې مراتب څو شول درې صغرا کبرا او متوسطه کبرا قلقله هغه قلقلې ته ویلی شي چې د قلقلې حرف مشدد وي او موږ ورباندې وقف هم وکړو دا په ټولو کې زیاته اندازه قلقله پکې کېږي متوسطه قلقله به هغه قلقله وي چې د قلقلې حرف ساکن وي مشدد نه وي خو چې وقف ورباندې وکړو دا متوسطه وي او صغرا او کمه او ټولو کې ټیټه مرتبه او کمه قلقله په هغه وخت کې وي چې د قلقلې حرف وي ساکن هم وي خو وصل کې مخې ته راشي کوم آیات په منځ کې مخې ته راشي په دغه کې به د قلقله به پکې کېږي خو د هغه دوو قلقلونو به اندازه کمه وي صحیح شو دغه خبره ده یعنی د قلقله که چېرته وصل کې راځي نو یو چاره قلقله به پکې کېږي او ساکن وي وقف د پکې وکړو نو نیم من به کېږي او که مشدد وقف د وباږي پوره من به بیا ټول به څه شی وي پوره صحیح شو ها بس ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين